د سنبلې نهمه هغه ورځ چې پر افغانستان د اشغالګرو د پای د ورځې سره برابرېږي. بهرنۍ ځواکونو د خپل 100 کلن اشغال پر مهال د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ډول ډول ظلمونه وکړل چې له ډلې یو هم د سپینغر ولسوالۍ په اسدخیلو سیمه باندې د بمونو د مور استعمال و. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ د اسدخیلو سیمه چیرته چې له نن نه کابو شپږ کاله وړاندې د بهرنیو ځواکونو لوري تر ټولو ستر بم چې د بمونو د مور په نوم یادېږي استعمال شو. د سیمې د خلکو په خبره چې د دغه بم له استعمال وروسته خلکو ته بېلابېلې ناروغۍ او همدارنګه تر ډیره وخته پورې په دغه سیمه کې شین بوټی نه کېده. د اسدخیلو د سیمې اوسیدونکي نصر الله عمر او ګل اغا وایي د بمونو د مور استعمال امریکایي ځواکونو وکړ او له امله یې خلکو ته د مالی زیان سربیره ګڼې روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې. امریکایانو خو ډېر ظلمونه وکړه. امریکایانو خو دا بم خاص ازمایل او ازمایښت یې ناکام شو ځکه چې دغه یو 40-50 کوره په ویجاړ شو. نور پورته مامند کې پورې شډل طرف ته د ټولو علاقو کې د دې بم نه نور واړه واړه بمونه ګزار کړي دي. ډېر زیات کلي وران شوي او ډېر مکاتب او مدارس هر څه وران شوي په دې علاقه کې. او چې ماشومان چې کله وشي څه وخته پورې داسې شل غوندي چې بیا یو کال دوه وشي بس بیا لږ راښه شي بیا هغې نه وروسته دا دانې پر وځي مردارې دانې او خاره خپلوي. تاوانونه یې دغه واړول چې ډېر کورونه یې وران کړي دي، بوټي نه کېږي، فصلونه نه شي، بیخي فصلونه ډېر خراب کړي دي. هغسې اصول اوس څوک نه شي ترختی لکه مخکې په کالو کې چې به یې ترخیشته. اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې امریکایان وواته او اسلامي امارات راغله، موږ ډېر زیات تر خوشحاله یو. په ورته مهال ننګرهار کې د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلینو د مجاهدینو سرلاري افغانستان د اشغالګرو هدیره بولي او د سنبلې د نهمې مبارکي ټول افغان ولس ته ورکوي. دوی په تېرو 10 کلونو کې د هغو وحشتونو یادونه کوي چې د تېري کوونکو له لوري د افغانستان په خلکو شوي. موږ د افغانستان ټولو خلکو ته د امریکایانو وحشتونه او ظلمونه معلوم دي، هغه پټ نه دي. موږ او ستاسو په دا ولایت کې په ننګرهار ولایت کې د شینوارو په ساحه کې دوی هلته د بمونو مور استعمال کړه زموږ په خلکو باندې چې هغه د بمونو د مور د استعمال د وجې نه په هغې کې داسې مواد و چې زموږ او ستاسو هېوادوال اوس هم د هغې نه کړېږي. د اخري امریکني د وتو چې په تېښته بریالی شو ووتو د دې مبارکي ټول افغانانو ته وایو. الله تعالی دې وکړي چې د دې ورځې د ازادۍ نه وروسته اوس څنګه چې مخکې د ټولو قربانیو نتیجه ازادي وه، اوس به د ټولو مرګونو نه غوښتنه کوو چې بیا به د ابادۍ دپاره کار کوو، اوس په خپل وطن آبادو. نو دا یو ویاړلې ورځ ده د افغانستان د ملت، د افغانستان د وګړو. په دې کې ټول ملت موږ سره شامل دی. په دغه ورځ کې افغانان یو سره همدغه تنکیو ځوانانو په لاسونو باندې الله جل جلاله امریکا ناټو ماته کړله، نه هم د سمبولي راغلل، افغانستان نه د خلک ووتل. د هغوی د خوانه مختلف وحشتونه ظلمونه زمونږ په دې مظلوم ملت باندې ولس باندې د هغوی د خوانه ترسره شو او حتی چې زمونږ ودونه هم بمبار شو او په ضمن کې ورسره زمونږ د جنازې هم بمبار شوې. یعنې دا چې د هغوی وحشتونه چې دی هغه انتها ته رسېدلي. د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته امریکا او متحدینو یې په 15 ورځنیو عملیاتو کې زرګونه بهرني وګړي او د هغوی سیمه ییز همکاران د کابل نړیوال هوایي ډګر لارې بهر ته ولېږدول. دا بهیر د 2021 زیږدیز کال د اګست په 11 د کابل له هوایي ډګر څخه د وروستي امریکایي سرتیري په وتلو سره پای ته ورسېد.